سلامونه دوستانو، جوړ په خیر. بشیر وطندوست یم. د نن ورځې لپاره مو د انګلیسي ژبې هغه مهمې جملې راخیستې دي. We have already done our work. We have already done our work. موږ وختي د خپل کار خلاص کړي. This makes no sense. This makes no sense. دا هیڅ دغه نه لري، مثلا موږ ته چې وایو هیڅ احساس نه لري، یا د مثال ډول دا بې منطقه خبره ده، یا دا منطق نه دي. Why are you so angry with him? Why are you so angry with him? ته ولې د ده سره ډېره جدي یې، ولې ده ته په قهر یې؟ Choose between these two. Choose between these two. مثلا دوه اپشنه درکړي، مثلا کوټه دي، یو تور رنګ دی، بل د زرغون رنګ دی، و یو پکې کې انتخاب کړه. په دې دوه کې دا نه انتخاب کړه، ته یو انتخاب کړه. Have you ever been to Chora? ته په خپل ژوند کې چورې ته تللی یې، یعنې چوره لیدلې ده. You know quite a lot about Turncoat. You know quite a lot about Turncoat. ته د ترینکوټ په اړه باندې ډېر معلومات لري، یا ورباندې پوهېږې. He accepted the job. He accepted the job. د وظیفه ومنله، یا وظیفې سره وظیفه دغه کړله، قبوله کړله چې غواړم مثلا کار وکړم. Are seats available? Are seats available? آیا سیټان سته، خالي سیټان سته؟ مثلا په ټرین کې ځې یا سینما ته ځې، و are seats available؟ سیټان خالي سته یا خالي سیټان سته؟ Why are you so late? Why are you so late? ته ولې دومره ناوخته راغلې، ولې دومره دې ناوخته کوي؟ I heard someone calling my name. I heard someone calling my name. یو څوک زما نوم اخلي، ما ته غږ یا ناره کوي، مثلا وایي بشیره، زه اورم وایم چې someone is calling my name، یعنې زما په نامه باندې یو څوک غږ کوي په کار یم. Black cloth absorbs light. Black cloth absorbs light. تور کالي هغه رڼا جذبوي، کشي ځان ته، مثلا انعکاس نه ورکوي. I want to go to Afghanistan someday. I want to go to Afghanistan someday. زه یو وخت له خیر سره غواړم چې افغانستان ته ولاړ شم. دوستانو، خدای دې وکړي چې په جملو باندې پوه شوي یاست. په کوم ځای کې که ستونزه یا مشکل یې، کولی شئ چې کمنټ راته راکړئ، زما چینل سره سبسکرایب کړئ، او همدارنګه خپلو ملګرو سره شریک کړئ.